ګلالۍ قدرمندو هغه استادان چې ټول لسیزې تقریبا یوه نیمه لسیزه یې په دغه معرف په برخه کې کار کوو. موږ سره تقریبا 10 کاله خپلې هغه هنرمندې ګوتې دغه ګلالۍ زده کوونکو په ښه روزنه کې ازمایلې دي دوی ته او همدارنګه ګلالۍ زده کوونکو ته چې دغلته ناست دي یو څو لحظې موږ سره په تکلیف او ستړیا یې وګالله په پیل کې او همدارنګه د دغه سیمې د وطنمندو د کلي قدرمن مسؤل ځوانانو اولاد ته او مدیرو ته او اماکرانو ته او په دغه پروګرام کې څومره ګډونوال دي ټولو ته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم عظیمه تلپاتې درودونه کوو نه هېرېږي په وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. خوشحاله یم چې نن په یو دغسې پرتمین او معرف‌دوسته معرف‌پروره غونډه کې سره ګډون کوو. دا خبره به زما لپاره څومره مناسبه وي خو که د جسم د تعداد او د هغه د شمار په حساب باندې سړی وګوري نو ټول به 100 کسه نه وي، ولې زمانه پر بنسټ هغه د ظرفیت لوړول د استعداد د پیدا کولو پر بنسټ دا یو لوی او پرتمین ناسته ده. زه هغه د خپل مسؤلیت پر بنسټ باندې یو څه چې زما دپاره دي او راډیو کېږي په هغې باندې خبرې کوم. د علم خواته ډېر نه ځم، په تعلیم باندې ډېرې خبرې نه کوم. لکه مولوي صاحب خبرې وکړلې او خبرې وکړلې هغه څه چې زما اړوند دي او زه یې غواړم چې دلته یې وکړم فقط لنډ ډول یې درته وایم او په هغې باندې لومړی دا چې په هر ځای کې ناسته ولاړه راغونډېدل دا د یو هدف لپاره وي، که دا 2 کسه وي او که دا 3 کسه وي. نن چې موږ او تاسې د کوم هدف لپاره راغونډ شوي دا یوازې د معرف په برخه کې خدمات وړاندې کول دي. خپله ټولنه خپله سیمه او خپل دغه تنکي ګلالي زده کوونکي د علم په ګاڼه سینګارول دي. توفیق مندري خصوصي ښوونځي ورو ویله تقریبا په 1 کې 1 را په دې خوا د مندري په مختلفو ساحو کې فعالیت پیل کړی دی. په دغه 10 کلن مزل کې توفیق مندري خصوصي ښوونځي چې کوم خدمات وړاندې کړي تاسې خپله ولید. موږ نه غوښتل چې خبرې وکړو، موږ یوازې وویل چې هغه استعدادونه هغه وړتیاوې چې د توفیق مندري خصوصي ښوونځي په دې خپل 10 کلن مزل کې وړاندې کړي هغه تاسو ته وړاندې کړو، هغه تاسې خپله وګورئ. خو چون ضرورت دی د خبرو تم باید خبرې وشي او هغه هدف خلکو ته وړاندې شي. زه نظارت غړي ناستې دي، زه تقریبا 10 کاله مخکې د پوهنې په نظارت کې دوی سره وم. کله چې زه له پوهنتون نه فارغ شویم زما شعار او زما خبره همدا ده چې زه یوازې شاګرد ته کار کوم او شاګرد ته هغه شاګرد ته کار کوم چې هغه په لرې پرتو سیمو کې اوسېږي چې وایي د محمدري ولسوالۍ ده. د پوهنتون نه چې زه کله فارغ شوم ما په 3 ولسوالیو کې په بېلابېلو برخو کې د معرف برخه کې کار کړی. دا یوازې مندره نه وه، لالپور وه، مومندره وه، درباغ وه. په دې کې موږ یوازې د هغه زده کوونکو دپاره د هغه کسانو دپاره چې دا د تعلیم نه لرې پاتې شوي وو، دا بېچاره وو، دا ضعیف وو، دا کمزور وو، د دوی هغه اقتصادي برخه کمزور وه. دوی نشو کولی چې دوی د ښوونځیو ته لاړ شي، دوی د مکتبونو ته لاړ شي، دوی د مدرسو ته لاړ شي. دوی ته موږ په خپله سیمه کې په خپل کور کې واړه 10 کسه 15 کسه 20 کسه مثال هغه حرفوي زده کړې ورته وایي، دوی ته موږ پروګرامونه جوړول. هدف هم یوازې دا و چې زموږ ټولنه زموږ سیمه او زموږ دغه ولسوالي ډېره غریبه ده. نو زما شعار درته دا و، غصب خبر اعظم شعار مې دا دی چې که خاورې وي که سترنجي وي که فرش وي خو موږ به د خپل ماشوم د ذهنیت سازول لپاره د علم او د پوهې د وړاندې کولو لپاره کار کوو. تاسې که ښار ته لاړ شئ په ښار کې وګورئ، په جلال آباد کې وګورئ، کابل ته لاړ شئ، نور ولایتونو ته لاړ شئ، بلډینګونه به جوړ وي، په بلډینګونو کې به پلازې وي، په دې کې به شاګردان ناست وي. خو لیکن د تعلیم په برخه کې د پوښتنه وکړئ 2 بچونکي کې دا به نشي ویلی. که د هغه د تربیه د هغه د روزنې برخه وګورئ نو حیران او پاتې چې په دومره بلډینګونو کې په دومره پلازو کې په دومره سهولتونو کې دی ولې دومره دغه شوی دی کمزور راغلی. علت هم دا وي چې دلته استاد، دلته هغه د کور مشر، دلته هغه والد، هغه څوک چې دوی سره
په سرپرستي کې هغه په صحیح توګه نه ده ترسره کړې. د علم مولوي صاحب خبره وکړه چې دلته یو تربیه ده یو روزنه ده. تربیه اصل کې په خپل کور کې د خپل مشر اخیستل کېږي. کله چې زما په کور کې زما په فامیل کې زما په کورنۍ کې زما مشر زما پلار زما مور تر ډېره مور ده. مور هغه څوک دی چې هغه خپل اولاد په صحیح معنا باندې روزلی شي، یعنې تربیه ورکولی شي. مولوي صاحب وویل نوم دی هغه باندې تعلیم کول دي، هغه ته مدرسې ته لیږل دي، هغه مکتب ته لیږل دي، هغه ته واده کول دي. دا ډېر مهم د اسلام او زموږ د دین او زموږ د مذهب پر بنسټ باندې دا ولاړه خبره ده او په دې باید موږ عقیده او باور لرو. دا باید موږ باندې خپل ماشوم دا حق لري. دا باید موږ ماشوم ته په ټوله معنا باندې انتقال کړو چې هر څه کې که نه په آخرت کې به زموږ غاړه بند وي. مولوي صاحب ته چې موږ په خپل اولاد باندې ښایسته نوم کېنښودو چې هغه معنا ونه لري. که موږ په خپل اولاد باندې هغه مدرسې ته ونه لېږه، هغه قرآن کریم ته کېنه نه، هغه مکتب ته ونه لېږه او هغه تنخواه په خپل اصولو باندې واده ونه کړي. تربیه مور په دې باندې چې دی پلار خو سهار وځي، دی نو غریب دی، موږ تاسې عجز یو نشو کولی. دا سهار ځي خپلې غریبۍ پسې دلته په ټوله بزګري ده دیکاني، دا به پټي ته ځي، دا به د پټو کارونه کوي، نور کارونه به کوي. مور ده سره تقریبا 40 ساعته دا ورسره ده. کله چې موږ ښه انتخاب نه یې کړی او کله چې موږ هغه خپل هغه کورني کارونه چې کوي زما هغه مور ته یا هغه ښځې ته موږ په صحیح معنا باندې خپل فکر نه وړاندې کړی، نو هغه اولاد هم صحیح فکر نشي وړاندې کولی. نو که چېرته موږ په صحیح معنا خپل هغه کورنۍ ته خپل هغه کور ته صحیح فکر وړاندې کوو، د اسلام پر بنسټ باندې، د تربیه پر بنسټ باندې، د روزنې پر بنسټ باندې، هغه اولاد به زموږ صالح او نیک عمله وي. دویم خبره د روزنې ده. موږ خپل کار وکړو، کوم هدف چې موږ لاسته راوړ ما لاسته راوړی دی. اوس به زه ګورم چې په وتمانځو او بیا په دې سیمه کې دا قوم څه کوي. کله چې د وتمانځو د قوم نوم اخیستل کېږي نو دا وایي د تعلیم مینوال همدا خلک. مادیات خو یې پرېږده، مادیات خو شکر دی لري، مادیات شته دی، خو ولې تعلیم سره ستونزه وایي دا ده چې دلته داسې مناسب مکتب یا مناسب دوی لپاره نږدې ځای نه دی پیدا شوی چې دوی ورته خپل دغه ولیکي. د روزنې لپاره صحیح ده، موږ خپل مسؤلیت دا دی چې استاد درته مقرر دی، مکتب درته جوړ دی، مکتب شته، خو کله د خپل مشر د روزنې برخه کې د خپل اولاد ته پوښتنه کړې چې بچیو ته مکتب ته تللی تا څه راوړي دي، تا ته د استاد څه درکړي دي، تا ته کورنۍ دنده درکړې ده، کورنۍ کار یې درکړی دی. ښه نن چې ته راغلې دا کتابونه دې کېښود، په کتابونو کې تا څه راوړي دي بکسه کې، د کتابونو کې څه شته، د کتابچه کې څه شته، دا بکسه دې ګزار کړه، دې کې څه وو، ته سهار تللی وي. دا مسؤلیت د چا دی؟ که استاد په روزنه کې یا زه په روزنه کې هر څومره 8 ساعته 6 ساعته ما په مکتب کې زه چې هر څومره خواري وکړم، هر څومره محنت وکړم، ولې چې هغه والد هغه مشر د کور هغه سرپرست د خپل بچي نه د خپل اولاد نه پوښتنه ونه کړي چې ته بچی نن چېرته تللی وې، تا څه زده کړل، هېڅ هغه په درد نه پوهېږي. نو موږ به تاسې به په دغه برخه کې جدي کار کوو. لومړی دا چې په ښه تربیه به یې روزو، تربیه به دغه د دوی مور به دې ته برابروو چې د خپل اولاد نه دی په 15 وخته دی د اوداسه دپاره روان کړي، اودس به وکړي، مانځه باندې ودرېږي، لمونځ ورته ور زده کړي، د مانځه نه وروسته درته قرآن شریف په لاس کې ورکړي چې دا د لار ده، مدرسې ته لاړ شه، بېرته د مدرسې نه راځئ، بیا به یې ته څه وکړي، په لاره کې د مشر د کشر احترام درناوی، په لاره کې سلام کلام، دا باید ورزده کړي. دا زموږ مور هم کولی شي، دا زموږ ښځې هم کولی شي، دا زموږ هغه چې تعلیم یې نه کړی هغه کس هم کولی شي. د روزنې برخه کې موږ وویل خوشاله خو په دې به خوشحالي په دې کوم چې زه په دغه برخه کې موږ یو نوی باب پرانیسته په هغه ځای کې چې دلته بار غوښتنې شوې چې دلته مکتب نشته دی، نو دلته موږ مکتب پرانیستل. خو یو رقم خاطره داسې بده خاطره وه، د دې غونډې نه د سهار نه دېخوا د خفګان خبره هم پیدا کېږي چې ولې په د دومره سیمه کې ما ته 15-16 کسه مشران دلته راغلي دي او یا دا 8 کسه. ما مخکې ویل دا 15-16 کسان به زه په لږونو ځان ته حساب، ځکه دا ډېره درنه غونډه ده، خو ولې خفګان او افسوس خبره دا ده چې په دومره مینځ کلي کې نن خو داسې ورځ هم نه ده چې سړی د تورخان ته لاړ شي یا د بل کاروبار کې پنجشنبې ورځ نه ټول په کور باندې. یعنې زه خفه په دې شم چې شاید دوی د علم سره د پوهې سره مینه نه لري،
خو که بیا زه هغه خبره اورم بیا وایم هزار شکر وباسم چې خدایه دا داسې سیمې ته چې نن دغه دومره کسان ما ته راغلي دي او دا خلک بار دا پوښتنه کوله او نن موږ دې ته ورسېدو چې موږ دغه پرانیسته کوو خو زه انشاءالله مصروفیتونه دي د خلکو کاروبار به یې څوک په یو ځای څوک بل ځای انشاءالله خبرېږي به خو نه داسې باید نه وای شوی خو په هر صورت هیله مې دا ده چې د بیا دپاره که موږ دغسې غونډې جوړوو مولوي صاحب وویل که هغه د دین د تعلیم په برخه کې وي د اسلامیاتو په برخه کې وي د زموږ ستاسې د ژوند د زندګۍ څومره مجالس دي په هغې کې باید موږ تاسې برخه واخلو استاد پسرلی یو مشهور استاد دی دی په غزل کې د غزل پلار دی دی وفات شوی د الله دې ټولو مړو سره او ټولو استادانو سره وبخي هغه به یو خبره کوله وایي که چېرته په لار روان وي یو مسکین کاغذ مول دی وایي راواخلئ دا د دې لپاره راواخلئ کېدای شي په دې کې یو بده خبره لیکل شوي ښه خو باسې وي ځکه چې هر کاغذ وایي بې دغه نه بې فایدې دی خو که دا کاغذ تاسې راواخلو په دې کې یو بل څه لیکل شوي هم تاسې به دا وګورئ دا به ولولئ او د دې هغه بده خبره به تاسې یاده کوئ دغه بده تجربه دغه بده خبره هم تاسو ته یو څه درکړي چې والله دغه خبره یو چا سره به شریک کړي خپل فکر به وکړي چې دا خبره څنګه ده کېدای شي ستا فکر کار ونه کړي خو که یو چا سره شریکه کړي دا خبره چې دغسې یو کاغذ مې راخیستو په دې کاغذ کې دغسې یو خبره منفي خبره شوه هغه به تا ته وایي پوه سړی چې ګوره دا کار باید ونه شي دا کاغذ هم باید اوله ته ګزار شوی نه وي او دا کاغذ باید راخیستل شوی وي او په منظم ځای کې ایښودل شوی وي بیا چې تا راواخله دا ډېر ښه کار وکړ دغه خبره باید ته خپلو ملګرو دوستانو سره شریکه کړي چې دا ښه خبره ده که ښه خبره وه خو ته یې باید هغې ته انعکاس ورکړي هغه باید مخ ته ویسي او که بده خبره یې هغه به م ووایي چې دا بده خبره بیا دپاره تذکارو دي یعنې هدف دا دی چې په هر ځای کې ناسته ولاړه په هر ځای کې کېناستل په مجلسونو کې برخه اخیستل دغه فایده لري که چا ښه خبره او ښه خبره یې زده کولی شي که چا بده بد یې د هغه به له منځه یوسي او ښې ته به پرمختګ ورکړي هغه به پرمختګ شي ورور د دغه خبره وکړله وایي موږ افغانستان 15,000 کلن تاریخ لري ما سره سوال پیدا کېږي چې دا 15,000 کلن 15,001 نه شو همدا 15,000 کلن همدا 15,000 کلن زه حیران یم دا څنګه 15,000 کلن دی زه 14 کاله عمر لرم چې زه په ښه او بد پوه شوی یم دا ما ته ویل شوي دي چې 15,000 کلن تاریخ 15,000 کلن تاریخ نو زه وایم چې 14 کاله خو سره جمع کړي 15,006 شو دا یو خبره ده چې موږ یې کوو 15,000 کلن تاریخ ما ته څه راکړي 15,000 کلن تاریخ ما ته یوازې همدا خاورې راکړي زما دغه اولاد چې ګوره دا نن دلته ناست دی او په دغسې حالاتو کې چې زه اوس هم 15,000 کلن پسې زه همداسې بې تعلیمه پاتې شوم زما مشر زما کشر ما ته همدغه شی راکړی دی زه باید 15,000 کلن تاریخ زه هېڅ تاریخ نه لرم دا زما خپل باور او عقیده ده زه هېڅ تاریخ نه لرم د ستر غازي امان الله خان رانیولي زما مشر پاڅېدلی غازي امان الله خان یې مړ کړی ظاهر شاه شوی بل یې مړ کړی ظاهر تر ننه پورې دا مسله روانه ده هیڅ قوم ما ته زما د ښېرازۍ زما د سوکالۍ لپاره هیڅ پرمختګ ما ته یو خبر نه کړي دا وطن جوړول غواړي زما اولاد تربیه غواړي دا زما مکتب دی دا زما مدرسه ده زه باید خپل اولاد مدرسې ته ولېږم زه باید خپل اولاد تعلیم ته ولېږم هیڅ دا خبره ما ته قوم نه ده کړې ما ته مشر نه ده کړې کله کله دا خبره کوم ما ته دا مشران بیا ځینې وایي چې تاسې ځوانان ولا ډېر جدي کېږئ ډېر نه دا د ځوانانو خبره نه ده زما د تاریخ خبره ده ما د تاریخ لیکل شوی دی ما هیڅ ښایسته ژوند نه تېر کړی ما نه په تعلیم کې ژوند تېر کړی بد خو مې هسې دي یو دا مسله ده دوم مسله دا ده چې د کتاب خبره که موږ کوو ورور وویل کتاب خو موږ راوړ دلته کتاب موږ 10 کاله مخکې ما ګردي ته راوړی دی دا د ګردي لیسه خو زه نه پوهېږم چې د ګردي لیسه جوړه شوې ده اوس تاسو ته همدا خبره کوي چې تاسو کتاب په لاس کې واخلئ تا ته مې کورنۍ وظیفه درکړله دا د کتابونو شو خو چې زما خپله مینه او زما خپل شوق او زما خپل هغه کورنۍ هغه مشر هغه ما متوجه نه کړي چې زما دا کتاب لیکلی په ولایتونو کې څو کسان د دې ګرځي کله کوڅو کې ګرځي دا د کتاب د مطالعې د فرهنګ کولو لپاره یو کم تبلیغ کوي خپل اوس که تاسو وګورئ په هلمند کې لکه دا تعمیر چې دی د همدې تعمیر هدف یو غونډه جوړه شوې او په دې کې داسې ماشومان تاسو باور وکړئ چې هغه د مدرسې هغه ولا خدمات ورته و په یو مینه او محبت باندې دې ته ناست دي دغه لګېدلی دی یو سوزکی غوندې جوړ کړی دی او په لاوډ سپیکر کې ورته خبرې کېږي او دوی په یو مینه ورته ناست دي نو ما ویل دغه دی اوس زما ماشوم زما مشر زما هغه د تعلیم طرفدار دغه کس دی خو که زه هر څومره کتاب دلته راوړم او چې زما خپله مینه ورسره نه وي که نه نو څه ووایم نو هدف د دې خبرې دا دی چې موږ او تاسې باید د کتاب سره مینه وساتو او هغه عملي کړو مشر
د مشر وظیفه دا ده چې زما د اولاد نه زما د بچي نه زما د شاګرد نه پوښتنه وکړي چې بچیه ته نن توفیق مندرې خصوصي ښوونځي ته تللی وې تا ته استاد څه وویل که هغه ورته وویل چې ما ته دغه کورنۍ وظیفه راکړې څه دی که ورته وویل دا دې ته مجبور شي چې توفیق مندرې خصوصي ښوونځي استاد ته مولوي صاحب ته زنګ ووایي چې مولوي صاحب زما شاګرد دلته درغلی و دا ورته کورنۍ وظیفه لکه تاسو نه ورکوئ دی مجبور دی یا که مدیر ته دی مجبور دی چې هغه شاګرد نه پوښتنه وکړي چې ما کورنۍ وظیفه درکړې وه تا ولې نه وکړه دلته څه وشو ستا او د مکتب ترمنځ اړیکه پیدا شوه تا خپل بچی تعلیم ته پوهې ته متوجه کړه دی سبا په خپل ټیم باندې مدرسې مکتب ته ځي مدرسې ته ځي او بېرته خپل ټیم راځي بل یې څه وکړه بل د استاد هغه کوم وظیفه یې چې ده هغې ته متوجه کړه هغه مدیر ته پوښتنه کوي هغه مدیر خبره کوي چې والله چې ما خو دوی ته خو ویلې چې تاسو کورنۍ وظیفه د شاګرد ته ورکوئ دغې ته وایي دا څنګه کار شو چې دی په دې جمعه کې دا په دې یو ورځ کې کورنۍ وظیفه په یو مضمون کې ورنکړه نو دلته تا خپله وظیفه اجرا کړله خپل مسؤلیت یې ادا کړ شاګرد خپل مسؤلیت ادا کړ استاد خپل مسؤلیت او ادارې هغه سرپرست چې څوک دی مدیر چې خپل مسؤلیت ادا کړ کله چې موږ دا کار وکړو نو موږ په صحیح معنا باندې موږ خپل مسؤلیت په ټولنه کې هغه خبره په سیمه کې په کور کې موږ شاګرد هم خپل ځای اولاد هم تربیه روزنې ته متوجه کړو استاد هم متوجه کړو د کتاب مینه مو سره پیدا کړه د قلم مینه مو سره پیدا کړه معرف ته هم کار وکړو دغه ټوله څومره زندګي او ژوند چې زموږ د دام سره راځي یو ځای کړو یو برخه هم جوړ کړو بس هغه ټولنې ته وړاندې کړه او که دا کار ونه نه کېږي د علم لپاره خلکو کلونه مزلې کړي موږ د نړۍ خبره کوو نړۍ سپوږمۍ ته خېږي هغه خو همدغسې خبره ده چې زما مشر زما اولاد بې ځای نه پرېږدي بله ورځ په کانکور په دغه کې یو کس کامیاب شوی ده نه پوښتنه کوله په دویم نمره کې درېیم نمره راغلی وایي تاسو څه کار کړی هغه په دې خپل دغه کې امتحان ورکوه پارچه کې وایي کله چې ما پارچه استاد ته ورکوله ما په دې پارچه کې ولیکل زنده‌باد هګۍ څنګه زنده‌باد هګۍ استاد چې پارچه کتلې ده چې ګوري ټوله پارچه کتل شوې ده چې زنده‌باد هګۍ نو دی فکر تشویش شوی چې ما سره اوس څه تړاو لري یا زما په دې زده کړه کې یا زما دې پارچه کې یا زما دې شاګرد پورې خو شاګرد یې راوغوښتی شاګرد یې چې راوغوښتی او دلته چې تا ما ته پارچه کې زنده‌باد هګۍ لیکلي ده وایي هغه وکړي چې استاد زه بس ډېر ښه کېږي دغه نه او موږ یې چې راوویل نه دا خو زما دپاره ده شرم خبره ده او بیا طالب ته دا خو ادارې ته هغه ریاست ته وایي خیر دی استاده بس ډېر وبخه نمرې مې څومره وړي چې شامل کړي هماغه پارچې نمرې راکړه او بس لاړ خو سړی مجبوره کړی هغه ورته دا خبره مې کوي همداسې دا څه کوي ده ورته ویلي چې زما مور مې چرګانې ساتلې وې او دغه چرګانو ته دانې جوار شیش کړي دا ما راوړل د بازار نه تا ته سوال کوه بل ته سوال کوه دا مې راوړل او دا مې دې چرګانو ته ورکول نو دوی به د ورځې هګۍ اچوله دا هګۍ به زما مور اخیستې دا به یې خرڅولې او ما ته یې دا چپټر اخیستم ما ته به دا قلم اخیستم چې نن زه د خیره دغه نه فارغېږم او دوی نه د کانکور امتحان ورکوم که چېرته موږ تاسو ته د علم او د پوهې مینه پیدا شي بیا موږ دې ته نه ګورو والله چې هګۍ هم خرڅېږو خس به هم خرڅوم دا شلغم ټیپر هم پټي دغه به خرڅوم خپل اولاد په ځان به تکلیف تېروو خو خپل اولاد ته تعلیم رسوو نو هیله مې دا ده خبرې څومره ډېرې کوم خبرې نه زیاتېږي نو یو خبره بله کوم وایي د مکتب یوه دروازه خلاصول د بندیخانو دروازې تړل یو شاګرد چې پر مکتب را نه وځي فکر وکړه چې یوه بندیخانه دی مکمله وتړله هیله مې د تاسو دا ده چې سر دننه بیا داسې نه وي د خیر خپل بچیان د توفیق مندرې خصوصي ښوونځي کې داخل کړئ که د مادیاتو خبره وه زه درته ولاړ یم یوه روپۍ هم ورنه کوي یوه روپۍ هم ورنه کوي خو شکر د هغه مسله نشته په دې سیمه کې که تا نه د توفیق مندرې خصوصي ښوونځي کوم پیسې اخلي یا مالیات کوم شخصي دغه اخلي هغه به یوازې ستا په بچي باندې مصرفېږي زه به استاد ورته نیسم استاد به په قلم باندې په تباشیر باندې په مارکر باندې مصرفوي او هغه وایټ بورډ چې ورته لګېږي نورې نه د پوهنې وزارت غړي ناستې دي ګوره شخصي ښوونځي چې دي د معرف په چوکاټ کې د معرف د ټولو په بنسټ باندې کار کوي خو یو شی دا دی چې د هغوی هغه لګښتونه چې دي هغه مصارف دي چې د هغې په خپل دغه دي ځکه سرمایه ګزاري د شخصي دغه ده کوم پیسې چې د شاګرد اخیستل کېږي ټول ستاسو په دې بچي باندې مصرفېږي او په همدې به ورته کتاب به ورته اخیستل کېږي کتابچه به ورته اخیستل کېږي هغه کوم سیستم د ترانسپورټ هغه به ورته برابرېږي وایټ بورډ او هغه ضروریات چې شي دلته پر دا به ورته کېږي سر دننه
نو هیله مې دا ده چې خپل بچیان د توفیق مندري خصوصي ته راولېږئ او که هر رقم ستونزه وه زه به شمېره مې ورور مې دی د مولوي صاحب خبرې د استادان ټول شته دی چې هر رقم ستونزه وه زه په خدمت کې یم خو وعده به کوئ چې د بیا دپاره دغسې نه وي چې زه موږ غونډې جوړوو د همدې شاګردانو د استعداد په وړتیا باندې او ما ته یوازې د خپل کسان ورته ناست یم زه یې تشویق کوم زه خو یې تشویق کوم په صنف کې ورته ناست یم شکر دی ما نن من غوښه اخیستی زه ته به ورکړه چې بېګا 8 بجې 9 بجې د کابل نه یوازې همدې دپاره راغلی یم چې زه تاسې سره وګورم دلته کښېنم او دغه پرانیستم هغه زړه مې غواړي دا ته به ورکړه ما وویل چې دغه 10-15 کاله زما په کابل کې کېږي خو دا 10 کلن خبره ته کوم چې زما د معارف سره مینه له استاد پاتې شم دغه ملګري دي دغو سره مې کار کړی دوی ته معلوم یم یوازې تاسې به ورکوئ چې یوازې هدف مې دا وي چې زه خپل اولاد څنګه وروزم او زما دپاره به یو د خوشحالۍ دغه دا وي چې د خیره زمونږ لاندې څانګه تقریبا هم لسم په ورسېدل نو زه وایم چې هغه ورځ به زما دپاره یو بېله ورځ وي چې زما شاګرد 12 نه فارغېږي نو هیله مې دا ده چې د خیره خپل بچیان راولېږئ او یوازې د تعلیم دپاره تعلیم چې وکړئ نور د یو شي نه دغه نه کېږي که چېرې تاسې تعلیم وکړ په اولاد باندې دې سره مادیات شته د جنت میوه چې وشکوي د بوټي د جنت میوه چې وشکوي د بوټي بیا یې وخورې هلته بله زرغونېږي په دنیا کې دا د علم برکت په دنیا کې دا د علم برکت چې بل ته ښایسته هومره زیاتېږي جزاک الله خیر الجزا د توفیق مندري خصوصي ښوونځي بنسټګر او مؤسس تقی الله عثماني څخه یو جهان مننه چې موږ تاسو سره خپله ویناوې شریکې کړې